دغه زنانه چې دا ام معبد رضی الله تعالی عنها باندې معروفه ده. بیبي ام معبد رحمت للعالمین چې کله د مکې معظمې نه د هجرت په موقع باندې روان شه، دا زنانه د ابو معبد بیبي وه او دوی د مدینې منورې او د مکې معظمې په دې لویه لار باندې به اکثر خیمه وهلې وه. ډېر مساکینو ګډان به یې ساتل، اوښان به یې ساتل، خو په دې ټوله رمه کې به د ډېر فقارت او د مسکنت د وجې نه یوه لنګه دوی سره نه وه، ټولې به یې وچې ساتلې. خیمه د ام معبد ډېره معروفه وه، په دې لویه لار باندې وه. که نور څه به یې چاته نه شو ورکولی، نو تشې اوبه خو یې ورکولی شوې، نو مسافرینو به دلته دمه کول. خاوند دې ګډان به ولیدي یا یو خان به ولي صحرا کې سره یي، دې خوش قسمت خیمې او کور ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راتللو شو. او چې رالل نو دوی سره صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ملګری و، او مولا ابي بکر عامر ابن فهيره او عبد الله بن اوريقط چې دا دلیلو دا رهنماو د ظاهرا د مدینې منورې لارښود دوی ته لاره ښوده. د خود غرونو د بیابانونو مزلې وي چې سفر کې به لارښود نه و، نو که لږ بم خطا شوې بیا به بیرته صحیح لارې ته نه شوې جوړېدی. نو یو رحمت للعالمین دی، یو حضرت صدیق اکبر دی، یو عامر ابن فهیره دی چې دا د صدیق اکبر صاحب غلام، او یو عبدالله بن اوريقط دی چې دا قاصد او د دې لارې رهنما دی. رالل پلاره باندې چې کله را روان دي، نو خیمې د ام معبد الخزاعیه چې دا د بنو خزاعه د قبیلې نه وه، هغې ته راورسېده. وکانت بریزه جلده تحتبي وتجلس بفناء القبة. دا بهترینه بیبي د وجود نه ډېره غټه وه او اکثر به یې احتبا کړې وه. نو د احتبا اسانه طریقه دای چې سړی د خپې او د پونډۍ نیغې کې او کوناټي په ځمکه ولګوي او د خپل لمن یا صادر د ځان نه راتاو کړي. ډېره د عاجزۍ ناسته ده. زړې ښځې یا د قندهار او د هلمند خلک دغسې ناسته ډېره کوي. دا بهترینه ناسته ده. په ثوب واحد کې مکروه ده، په یوه جامه کې به یې څوک نه کوي، ځکه دا خپل عورت بیا د تخکاری، او چې جامې دوه وي نو بیا د عاجزۍ او د غریبۍ او د تواضع نه ډکه ناسته ده. مبارک بم کله کله کېناسته داسې په دې شکل به دا د دې خیمې او د دې خپلې قبې تجیر مخې ته ناسته وه، د تنبو مخې ته. ثم تسقي وتطعمو، او دا مسافر به چې په دې لاره تلل نو چاته به یې اوبه ورکولې، که روټۍ به ورسره وه نو روټۍ به یې ورکول. ډېره سخۍ زنانه وه. مبارک چې راورسېده، که چا به څه ورکړه تې اخیستی، ګینې بازار و دکان یې جوړ کړی و، خرڅول به یې دلته شي نه، مسافر به راتله ور. فسالوا لحما وتمرا ليشتروه منها. دی بیبي نه یې تپوس وکړه که څه غوښه در کره وچه وي او یا کجوري لرئ نو موږ به یې په پیسو درنه واخلو. فلم یصیبوا عندها شیئا. دی مبارکان داسې وخت کې رالل چې دی بیبي کره هېڅ شی هم نه و. بیبي لا پېژني هم نه چې دا څوک دی او دا کوم شخصیت ما کره راغلی. وکان القوم
مرملینا مسنینا یا مسنتینا دغه وخت دا قوم او د عربو خلق چې وو قاطی وهلیو فنظر رسول الله صلی الله علیه وسلم الى شات رسول الله مبارک چې داسې وکتل یوه ګډه وه یا چیلی و او د شات اطلاق په ګډه او چیلی دواړو کې نو دې بیبي ته یې وویل ما هذه الشات یا ام معبد دا ګډه یا دا چیلی څه شی دي قالت شات خلفها الجهد عن الغنم دا خو داسې ګډه ده چې د ډېر مشقت او خوارۍ او تکلیف د وجې نه د ګډانو نه رستو شوې ده معنا دا ده چې دا خو هغه ګډه چې رمه کې روانه وي هغلته ورسره نر ګډ وي نو هغه حمل واخلي بچی راوړي شوده پیدا شي نو دا مزل نشي کولی نو چې مزل نشي کولی دا پاتې شوې د ډېر وخت کېږي وچه ده او د ډېر وخت وچه ده د خوروالي د وجې مبارک ورته فرمای هل بها لبن یا بیبي شوده ورکشته کنه بیبي ورته فرمای یا اجهد من ذلک د دې نه ډېر زیات مشقت کې پرته ده زه یم هغه حمل نه اخلي هغه بیخي مزل نشي کولی ګیا نشي خوړی ته وایي شوده پکې شته رحمت عالم ورته فرمایه تاذنین ان احلبها که ستا اجازت وي زه به یې ولشمه یاره بیبي دا اول نه ادبناکه ده اوس پېژني خو یې نه چې دا څوک دی دا هغې خوله کې یو ښایسته الفاظ پراته وو بیبي ورته وایي بیا انت و امي نعم رأیت بها حلبنا مور او پلار مې درنه قربان شه که تا پکې څه ولیدل شوده نو ویل وشه زما اجازت ګور لا پېژني نه چې دا څوک دی خو دا الفاظ یې خواږه دي مور او پلار مې در نظر شه فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح درعا مبارک صدیق اکبر صاحب ته وی ورشه دا چیلی راوله خیمې نه یې بار راوباسه رحمت عالم دا خپل برکتي لاسونه په غولانځه ووال داسې ټوله غولانځه یې مسح کړه فسم الله عز وجل بیا بسم الله شریف ولستلام ودعا لها فی شاتها بیا مبارک لاسونه جوړ کړلو دعا یې وکړه یا الله دی بیبي ته په ټول د ګډانو رمه کې برکتونه واچوه ټول د دې رمې دپاره دعا ورته وکړه فتفاجت وذرت واجترت ودعا بینائنا یو ناڅاپه هغه چیلۍ یا د ګڼې هغه غولانځه ډکه شو او داسې ډکه شوه چې د هغې د تیونو نه څاڅکې د شودو روان شو اینا شوده روان شو فحلب فيه سجنا حتى علاه البهاء سجن مانا سائلا كثيرا مبارک ډیر ولوشلا سم شودت روانو تردی چې کم لوخه ورکړي او علاه البهاء بها مانا لبن اغه لوخه سره پوری شودونه ډک شداسي شودونه مبارک اخلاق ته ګور ثم سقاها بیٹولن اول دا ډکلو خیرا واخستان ابي بي توي داستا حق دے ول تاسو اسکای بي بي اسکل ثم سقا اصحابه بخپل مرګرو تور کړل حتا رو هغه هم مالش ثم شرب اخرهم مبارک پاخر کې اسکل ثم حلب في ثانية بعد بدء حتى ملالنا بے مبارک دویم زلغه لوخه ډکا به ولوشلو تر دې چې لوخه بیا ډک خدای بیبي تکي خود وستابه پکار شیدا کور کې کېد
بیبي چې دا کمال ولیده فبایعها مبارک هغې سره بیعت هم وکړ وارتحلوا عنها او دوی مبارکان ترې نه روان شو بس دغومره مجلس وشو او دوی ترې لاړ ډېر وخت تېر نه دی جاء زوجها يسوق اعنزا عجافا ګورې چې خاوند دې راغی او څو چیلۍ را روانې کړي دي هغه هم خوارې خوارې دي عجاف خوارې او لاغرې يتساوقن سهلا يتساوقن هزلنا څټونه یې کاږه دي د ډېر لاغروالي نه تساوق هغه اذا اضطربت اعناقها من الهزال چې د ډېر خواروالی نه یې دا څټ داسې رپي په ځای نشي نیغې نشي نیوی داسې چیلۍ یې راوستې مخهن قلیلا چې دا ډکو دننه مغز کم شوی دی داسې خواري دي فلما رابو معبد اللبن عجبا کور کې ګوري چې د شودو لوښی ډک تعجب یې وکړ منکر خو لنګه نه وه دا من این لکې هذا یوم معبد بیبي دا کوم ځینه تا کره راغلل والشاة عازب زمونږ ګډان خو اوچ دي لا حلوب فی بیتنا منکر خو لنګه نشته بیبي اوس ورته قصه کوي د یو مجلس کې د محمد مصطفی د مخ مبارک څنګه تعریف کوي صلی الله علیه وسلم بیبي ورته وی لا والله الا انه مر بنا رجل مبارکنا نور سنشته دی زما د الله په ذات قسم وي نن زمون کور ته یو څوک راغلی و چې هغه شخصیت ډېر مبارک شخصیت مبارک پنځپیریانو وابیانو وی الله نه سوا بل ته مبارک ویل شرک بیبي څه ورته وایي مونږ کور ته مبارک راغلی او دا بیا دوی ګرځېدل رسول الله مبارک پسې چې دا بیا مونږ وګورو اتفاقا د مدینې منورې خوا شاته کوچیانو ګرځېد صدیق اکبر صاحب داسې دشتو ته وتې و په دې خیمه باندې ورغی دې بیبي وپېژند او ټولو نه اول دا معبد د دې یو ماشوم دی نو دې مور ته ام معبد وایي او پلار ته ابو معبد وایي دا معبد دی وخت کې وړوکی دی ده پېژندلی دی او خپلې خیمې ته یې منډې کړې او مور ته وایي زر روزه هغه سړی مې ولیده چې کان مع المبارک اتا الی بیتنا چې د مبارک شخصیت سره زمون کور ته راغلی و رسول الله مبارک ته څه وایي مبارک وایي چې راووته دته وایي ته هغه سړی نه یې چې د مبارک سره زمون کور ته راغلی وي او مغه یم وی هغه څوک و وی هغه نه پېژني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چېرته دی وی دلته اوسېږي وی دا خاندان ټول راوسته هغه خاوند هم په ایمان مشرف شو دا معبد هم په ایمان باندې مشرف شو خاوند ورته وایي صفیه یا ام معبد یا بیبي ما ته لږ وصف بیان که دا څنګه شخصیتو چې و چې غلان زباندې لاس ووهه او هغې کې شوده پیدا شو ما ته لږ بیان وکړه دا شخصیت څنګه شخصیت تعریف یې راته وکړه بیبي ورته فرمایي رأیت رجلا ظاهر الوضاءة ما داسې یو انسان ولیدم چې ښایست په مخ باندې راښکاره شوی و ابلج الوجه او حسن الوجه ابلج و بلج چاته وي اشراق الوجه و اصفاره مخ ډیر زیات پړقیدونکي
ګوري چې خاوند راغی او څو چیلې را روانې کړي دي هغه هم خوارې خوارې دي عجاف خوارې او لاغري یتساوکن سهلا یتساوکن هزلنا څټونه یې کاږه دي د ډېر لاغروالي نه تساوک هغه اذا استربت اعناقها من الحزال چې د ډېر خواروالی نه یې دا څټ داسې رپي په ځای نشي نیغې نشي نیوی داسې چیلۍ یې راوستې مخهن قلیلا چې دا ډکو دننه مغزې کم شوی دی داسې خواري دي فلما رابو معبد اللبن عجبا کور کې ګوري چې د شودو لوښی ډک تعجب یې وکړ منکر خو لنګه نه وه دا من این لکې هذا یوم معبد بیبي دا کوم ځینه تا کره راغلل والشاة عازب زمونږ ګډان خو اوچ دي لا حلوب فی بیتنا منکر خو لنګه نشته بیبي اوس ورته قصه کوي د یو مجلس کې د محمد مصطفی د مخ مبارک څنګه تعریف کوي صلی الله علیه وسلم بیبي ورته وی لا والله الا انه مر بنا رجل مبارکنا نور سنشته دی زما دی د الله په ذات قسم وي نن زمون کور ته یو څوک راغلی و چې هغه شخصیت ډېر مبارک شخصیت مبارک پنځپیریانو وابیانو وی الله نه سوا بل ته مبارک ویل شرک بیبي څه ورته وایي مونږ کور ته مبارک راغلی او دا بیا دوی ګرځېدل رسول الله مبارک پسې چې دا بیا مونږ وګورو اتفاقا د مدینې منورې خوشاته کوچیانو ګرځېد صدیق اکبر صاحب داسې دشتو ته وتې و په دې خیمه باندې ورغی دی بیبي وپېژنو او ټولو نه اول دا معبد د دی یو ماشوم دی نو دی مور ته یې ام معبد وی او پلار ته یې ابو معبد وی دا معبد دی وخت کې وړوکی دی ده پېژندلی دی او خپلې خیمې ته یې منډې کړې او مور ته وی زر روزه هغه سړی مې ولیده چې کان مع المبارک اتا الی بیتنا چې د مبارک شخصیت سره زمون کور ته راغلی و رسول الله مبارک ته څه وایي مبارک وایي چې راووته دته وایي ته هغه سړی نه یې چې د مبارک سره زمون کور ته راغلی وي او مغه یم وی هغه څوک و وی هغه نه پېژني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چېرته دی وی دلته اوسېږي وی دا خاندان ټول راوسته هغه خاوند هم په ایمان مشرف شو دا معبد هم په ایمان باندې مشرف شو خاوند ورته وایي صفیه یا ام معبد یا بیبي ما ته یې لږ وصف بیان که دا څنګه شخصیتو چې و چې غولان زباندې لاس ووهه هغې کې شوده پیدا شو ما ته لږ بیان وکړه دا شخصیت څنګه شخصیت تعریف یې راته وکړه بیبي ورته فرمایي رأیت رجلا ظاهر الوضاءة ما داسې یو انسان ولیدم چې ښایست په مخ باندې راښکاره شوی و ابلج الوجه او حسن الوجه ابلج و بلج چاته وي اشراق الوجه و اصفاره مخ ډیر زیات پړقیدونکی و حسن الخلق ډیر بهترین اخلاق و لم تعبه سجلا وجود مبارک ندرون خکارې د خود دروندوالي ستړی کړی نه و اصلا سجله عظیم البطن ته وایي چا چې خېټه غټه وي دلته محدثین وایي چې دا بیبي نور ټول صفتونه صحیح کړي دي خو دا تعریف کې خطا شوی دی مبارک خېټه نه وه غټه خو زما دا رایه ده چې
یوازې عظیم البطن ناسي چې وجود د چا غټ غټ وي هغې ته سجله ویلی شي د بیبي دا مقصد دی چې وجود نه دروند او غټ سړی و داسې لاغر او خوار نه و خو بعض انسان غټ وي بیا چس نه وي لټ وي دې دروندوالي ستړی کړی وي نو بیبي ورته وایي چې دا دروندوالي نه و ستړی کړی د دومره وجود سره دی مبارک چست او چالاک و او دارنګې وایي چې سر مبارک یې وړوکی و لم تزر به سعله محدثین وایي دې کې هم دا خطا شوې ده د رسول الله مبارک سر غټ وړوکی نه و وسیم ښایسته رنګ یې و قسیمنا یعنی جمیل کلو ټول ښایسته و فی عینیه دعجنا پسترګو کې توروالی و سترګې تورې وي او تکه تورې وي ډېر توروالی په سترګو راغلی دعج السواد فی العین وفي أشفاره رطوفنا یا وطوفن او په بڼو مبارکو کې اوږدوالی اوږده اوږده باڼه یو وفي صوته سهلنا او په آواز کې پوره صفایي وه بهترین فصاحت یې لرلو وفي عنقه سطعنا او په سټ مبارک کې اوږدوالی و مرۍ یې اوږده وه وفي لحيتي كثافتنا پګیره کې ګڼواله او ګڼه ګیره و ازجام چې د ازج الحاجبین زجج ما في الحواجب تقوسا د چا په وریزو کې چې د قوس پشان او د لندې پشان کوګواله وي داسې داسې اوږدې راغلي چې اوږدې وي او داسې راتاو شوي وي دې ته زجج وي ازج معنا اسم تفضیل صيغه استعمال ډېر زیاتې اوږدې وریځې او ډېرې زیاتې داسې راکږې شوي